الله جل شانه د قیامت تورځي د دوو فرقو ذکر کوي کله چې حساب کتاب ختم شي جنت والا جنت تلل شي او دوزخ والا دوزخ تلل شي نو دی به یو بل ګوري د یو بل حالات به ګوري نو جنتیان به خوشاله او دوزخ والا به بچو په سورو کې وي الله وی دا جنتیان به د خوشاله نه د دوزخیانو توي چې ان وجدنا ما وعدنا ربنا حقا اے دوزخ والو بشک امنتلو ما وعدنا ربنا اغه نعمتونه چې الله مونږ سره وعده کړی و هغه خو مونږ ته ملو شو د کوم انعامات چې الله مونږ سره وعده کړی و هغه مونږ ته ملو شو فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا نو آیا تاسو هم د خپل کفر په وجه چې د کوم عذاب وعده شوی و هغه ته ملو شو دوی بوته نعم او مونږ ته د خپل بد اعمالو د خپل کفر او د منافقت او د خپل بد عمله سزا ملو شو کله چې دا مکالمه وشي فاذن مؤذن بینهم نو د دې دواړو په منځ کې با یو اعلان کوونکې اعلان وکي اللعنت الله علی الظالمین چې د الله لعنت دی په ظالمانو باندې کوم خلکو چې دنیا کې ظلمونه کړی دي په دې باندې الله لعنت وي دا څوک دي الذين اتخذوا دينهم دا هغه خلق دي چې چا خپل دین نیولیو لاون ولعبا لوبه او ټوکي چا چې خپل دین لوبه او ټوکي نیولې دین پورې به خندا کولا الله او د الله والو پورې به خندا کولا نو په دې باندې به د الله لعنت وي بل وغرتهم الحیات الدنیا او د دنیا زندگی او د دنیا رونق د دنیا عیش او عشرت دی په دوکه کې چولیو وغرتهم الحیات الدنیا د دنیا ژوند دی دوکه کړیو دا یاد ساتي دنیا کې مال دولت کې یو اثر دار چې کله مال دولت زیات شي نو دغه بغاوت او نافرمانی راځي الا ماشاء الله ډېر کم خلک بداسي چې هغه د مالدارۍ باوجود هغه الله پیژني هغه الله نه هېري ورنه د مال لګو د دې مثال بدر کما الله وی وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي جل سم سي بارے منه آیت الله وی هر یو نفس په ګناه باندې امر کوونکی دی لیکن چا باندې چې الله رحم کړی وي الا من رحم ربي یوسف علیہ السلام وی چې هر یو نفس په بده باندې امر کوونکی دی الا ما رحم ربي مگر هغه څوک چې چا باندې الله رحم وکړي نو عام طور باندې د مال اثر دا دی چې کله سړي سره مال دولت راشي بی حساب کی مال دولت راشي نو دغه بغاوت او سرکشي راشي قارون د زکات نه انکار ولې وکړ خزانه ور سره وي فرعون د خدای دعوه ولې وکړه اقتدار او حکومت ور سره شداد دنیا کې جنت ولې جوړولو مال دولت ور سره نو الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیات الدنیا د دنیا ژوند د دنیا عیش او عشرت د دنیا موټر او بنگلا دی په دوکه کې چولیو دی دوکه کړیو وغرتهم الحیات الدنیا موږ د دنیا ما دولت دوکه کې چولیو حکومت ملو شي اقتدار ملو شي بیا موږ نه الله هیر شي الله هیر شي نو الله د دې جواب کې وای فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا الله وی نن بزدوی دا سے ہیر کما دا سے بے ہیر کم اللہ نے گوڑے سیری کی نہیں یاد ساتے اللہ نے یو شے نہیں لا یخفا علی اللہ من یو شیم پٹ نہ دے اللہ نے ہیر انشتا چا اللہ نے ہیر شو اللہ وی زبے ہیر کما فالیوم ننساهم اللہ وی دوی بزر ہیر کم کما نسوا لقاء یومهم هذا څنګه چې دوی دوره د هیرا کړي وا څنګه چې دوی د قیامت دوره د هیرا کړي وا الله دې دقه سے بیزو هیر کم حدیث کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي وای دوزخیان الله دې ته امان راکړي دوزخیان به زر کال چغي وي زر کال به چغي وي اے الله اوس وزیدو غرق شو تباشو ربنا اخرجنا منها الا من دې دوزخ نه وباسا فإن عدنا فإنا ظالمون کوم بیا را واپس شو او بیا مونږ ګناه وکړه نو مونږ به ظالمان یو او دغه وخت په الله
د الله په دوی باندې رحم نه راځي، په دوی باندې الله رحم نه راځي. الله بولا د سپو انداز سره قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. دا د حدیث وینا ده. زر کاله بچغه وای نو چې الله د دوی دا زر کاله چغه ووري نو الله ورته قال اخسئوا کرشه رکشه ولا تكلمون. ما سره خبره مکوي، ما سره خبره مکوي. زر کاله چغه والو جواب ولدا ملو شو نو دی به زر کاله بیا خاموش پراته سولې به خو چغه بنوي आवाजونه بنک بیا به زر کاله پس بیا چغه شروع کی. زر کاله چغه والو جواب دغه ملو شو بیا به زر کاله چپ پراته بیا به زر کاله چغه وای. زما عزت مندو په خدای قسم چې کاش مون قران کته او مون په قران باندې پوهې چې تاسو زندگی دا مانا دا سجوان دے چا بدی بانے مونگا اغا عظیم اللہ دا اللہ اغا عظیم ورز مونگا حیرہ کردے دا نو زر کالبا بیا چگے ہوئی نو بیا با اللہ تاوئی یا اللہ مونگا دیزے نو باسا مونگ دی دوزخ نو باسا یا اللہ دیر زیاد تکلیف کیو نو اللہ با جواب سور گئی علم یاتکم رسول منکم ولی تاسو له زما پیغمبران نو درغلي، تاسو له زما پیغمبران نو درغلي. الم یاتکم رسول منکم آیا تاسو له زما پیغمبران نو درغلي وینذرونکم لقاء یومکم هذا او د دې ورځې د عذاب نه د دې د پیښې نه تاسو نه ویرولی و تاسو چې څنګه ویلي د دې ورځې د عذاب نه تاسو يرول شي نه. قالوا بلا دی وی ولنا یا الله مونږ ته خو پیغمبران هم راغلیو او مونږ هر سوري دلیو لیکن غلبت علینا شقوتنا زمون بدبختی په مونږ غالب وا دا زمون بدبختی وا چې مونږ د پیغمبرانو خبرې نه اورېدې. نو زما عزت مندو الله وی فالیوم ننساهم زبهرکم کما نسوا لقاء یومهم هذا. دا خبره خو د جنتیانو د دوزخیانو منځ کې یو مکالمه وا اومه ویل تا دا خو جنتیانو आवाज ورکو جنتیانو دوزخیانو ته وای مونږ سره چې الله د کوم نعمتونو وعده کړی و عملو شو تاسو سره چې کوم وعده دوزخ و نو عملو شو هغه وای او نو دلته کې به دوزخیان بیا د جنتیانو ته یو درخواست کوي ونادا اصحاب النار اصحاب الجنه دوزخیان برا پاسی आवाज بوږي جنتیانو ته دوزخیان با جنتیانو ته आवाज کی سب ورته وای قرآن دی ګوره ها دا قرآن الفاظ دی قاریان صاحبان ناستی دا دا قرآن ویم دوزخیان با جنتیانو تا آوازو کی ان افیدو علینا من الماء او جنت والاو تازو کو جنت کیے دا دیکھ پلو اوبون لگے اوبرا باندراتوے کے اتاسو چکم نعمتو ندی اتاسو چے اللہ صدر کری دی دا دیکھ پلو جنت کے اوبدی فیہا انہار من مائن غیر آسن اللہ ویدا سے اوبدی چه هغه بدبویه کیږي نه نهرونه به انهار جمع د نهر ده نهرونه به د اوبو تجری من تحتها الانهار د هر جنتی د بنگلې مخه ته بسلور نهر رواني انهار من ماء غیر آسن وانهار من خمر لذة للشاربین او سنهرونه وی دا اغا شرابو چه اب دیر پا خوند و پا مزه تیریگی و انهارم من لبن لم یتغیر طعمو او سنه هرنه بی دا اغا پیو چه با اوریجنل سوچه پی بی و خوند بین خرابی و انهارم من عسل مصفا او سنه هرنه با دا صفا او سوچه شاتو نوی اللہ رب العزت فرمائی دا جنتیانو دا بنگلو مخطبا نهرونی دا پای نهرونا نو دا دوزخیان با جنتیانو تاوی چه ان افیدو علینا من الماء لگی اوبرا بندراتوی که او مما رزقکم اللہ که اوبنا نکوی نو تاسو لچ اللہ کم نعمتون در کری دی آغا نعمتون را باندر روا چوی لگ سیوان روا چوی کیلے روا چوی اللہ چی کم نعمتون در کری آغا راکی نو جنتیان بولا سوئی قالو جنتیان بولوی ان اللہ حرمهما علی الکافرین اللہ دا جنت خوراک دا حرام کڑے دے پا دوزخیانو پا کافرانو باندے پا کافرانو اللہ دا جنت دا نعمتنا حرام کڑی دی دا سوک دی
دا کافران سوق دي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا اقان داز الله دلتموي هغه خلق چې جاد خپل دین نه لوب او ټوکه جوړه کړی دا سوق چې دین نه لوب او ټوکه جوړي خپکیږي بنا او که خپکیږي خپل کار کوي نن موږ د خپل دین نه ځان له لوب او ټوکه جوړه کړی دا بس چې کم می خوخی څنګه می خوخی هغه څه بکوم د دینه پابندی نشته یاد ساته مسلمان وای دي تمام ورته کور کې خبره کوله چې دین چې کم دی زما عزت مندو دا د قیودات نامه ده دا کوا دا مکوا دا خورا دا مخورا دا سے ذات دا سے مزه دا سے ګورا دا سے مګورا دینا دکه قیودات ته وای ابو جهل هغه بوي وای کې یو ظلمي وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله د زړه نه یو ځل کلمه ویلا باس زه اتړلې شم زه د اوسپنې او د پولادو په زنځیرونو باندې اتړلې شم زه به بیا نه داسې کتې شم نه به داسې کتې شم کم خواجه الله وی هغه څه به ګورم څنګه چې الله وی هغه به اورم او څنګه چې زه تړلې شوی ما نو یا عجیبه مسلمانې ځان دې تړلم دی او کولونګر دی باندې تړلم دی اقرار خو دې کړی زه مسلمان یم دا د سورۃ اعراف آیتونه دي دي کې الله د دواړو حالات ذکر کړي الته د دوزخیانو حالات ذکر کړه دلته د جنتیانو حالات ذکر کړه دلته کې دا غوي نعمتونه او مزید ذکر کړي جنت والو او دلته کې د دوزخیانو عذابونو تکلیفونه اوس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الله یستخوخه د دوزخ ته او جنت ته دي وهذا صراط ربك مستقيما د الله د دین د الله د قران د نبی اسلام دا شریعت دا سیده لار دا د جنت ته رسیدو لار دا اور گناهونه نافرمانه بغاوت د شریعت نه خلاف یو سکن بیگام دلته مجلس ذکر ورو حدیثو کې هغه کې یو مفتی سے بیان هغه وی یو کس وی چې الحمدلله په تمام زندگی کې شرطه ما نظر غلط نه استعمال کړي نظر می غلط نه استعمال کړي زما عزت مندو دین چې کم دی دا الله ته تللی دی دا سیده لار دا او خواهشات نفسانی خواهشات خپل ضمیر باندې چلے دل دا د دوزخ لار دا اوس الله اختیار در کړی دی تا خوغه د جنت ته دی او کو دوزخ ته دی الله د جنت د اعمال توفیق راکړي د جهنم د عذابونو نه او د جهنم د لارو نه د شیطان د تابعدارۍ نه د شیطانی کارونو نه د شیطانی مجلسونو نه یاد ساتي ګوره کم مجلس کې چې الله او د الله ذکر نه دا شیطانی مجلس دی او د مجلس اثر کیږي خپل مجلسونه دا نیکانو خلکو سره جوړ کې د نیکانو خلکو په مجلس کې کېنه د نیکانو خلکو خبره اوره الله رب العزت با د نیکه توفیق درکې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت یا حی یا قیوم زما عزت مند جمعه مبارک ورځ ده خصوصي د فلسطین مسلمانانو لپاره دعا کې ډېر ظلمونه شروع دي د کافرانو د لاسنه کافران ټول یو ځای شوي دي د اسلام او د مسلمانانو د ختمېدو په سوچ کې دي الله کوم عذاب باندې جتا عادیان سمودیان تبا کړیو دا يهود نصارا امریکا او داغي مرګري یا الله په دغه عذابونو باندې تباہ برباد کړي مسلمانان د کافرانو یا الله د ظلمونو نه نجات ورکړي مسلمانانو سره امداد وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه الله مشرک یو عمل د تخیمه ځان سره کې څنګه چې ما خبر وکړه چې یو شاتی د شفا د لپاره د خپل بیمارانو یو دغه او بل چې کم دی